زمونږ د مسلمانانو نه د جوماتونو قدر او احترام دومره ختم شو، والله چې هغه دوه ځایونه پاتې وو، مسجد نبوي او مسجد حرام، والله چې د هغې ادب او احترام هم زمونږ د زړه نه وتې. تاسو به په دې میډیا باندې هغه ویډیوګانې هم کتلي، او زه درته د خپلو سترګو لیدلی حال ویم چې ما په مسجد نبوي کې هم داسې خلک کتلي چې په مسجد کې ناست دي، والله په موبایل باندې گیم کوي. ما په مسجد حرام کې هم داسې خلک کتلي چې په مسجد کې ناست دي، د کعبې او د بیت الله سره ناست دي، او دا په خپل موبایل کې لګیا دی گیم کوي. چې یو سړی د مسجد حرام او د مسجد نبوي د هغې قدر او قیمت ونه پیژني، هلته گیم کوي، څه مو خیال دی په دې جوماتونو کې به هغه څه کوي؟ د دې ادب او احترام به د هغه په زړه کې پروت وي. یو ورځ زه په مسجد حرام کې ناست وم، د ماخوستن مونځ وشو، بعضې ځایونه داسې وو چې په هغې کې دا درېګانې غوړېدلې وې، ډېر خلک پکې ناست وو. والله په مسجد کې دننه په منبر ولاړ یم، قسم درته په دې خبره خورم چې ډېر انسانان د موبایل گیم ته ناست وو، په گیم کې مصروف وو. دا زمونږ د مسلمانانو د مسجد د قدر او د احترام درته ویم. دا وجه ده چې زمونږ د جوماتونو نه نفرت پیدا کیږي، زړونه هم ترې مړېږي. هغه ادب او احترام، هغه قدر او هغه عظمت، هغه زمونږ او ستاسو د زړونو نه وتی د جوماتونو. الله دې رحم وکړي، څه راته مولیانو زړه تور کړی، او څه موږ هم د خوند نه د کار نه. زما محترم و مؤمن مسلمان به د مسجد قدر او احترام